عبدالله ډلې یعنی د ثبات او همپالنې ټیم اخر هم د انتخاباتو کمیسیون ته اخطار ورکړ. دا چې دغه اخطار کې څه ورته ویل شوي دي د چا لخوا ورکړل شوې ده ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم خبرداری ورکوي چې که د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو بیا شمیرنه له ټاکنیزو شریکانو سره له جوړجاړي مخکې پیل کړه نو د ټاکنو کمیسیون به د ټاکنیز کړکېچ پیلونکی وي. دوی وایي چې لومړی دې 3000 رایې باطل اعلان شي، تر هغه وروسته دې بیا رایې وشمیرل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو بیا شمیرلو بهیر 2 ورځې مخکې درولی دی چې اوس د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مرستیال اسدالله سعادتي ویلي دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره د پنجشنبې په ورځ ناسته کړې وه خو بې پایلې پای ته ورسېده. دغه ډله وایي چې د دوی ناسته له ټاکنو کمیسیون سره بې ګټې وه خو وایي چې له ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خبرو ته چمتووالی لري او په وینا یې چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا فرصت له لاسه ورنه کړي. اسدالله سعادتي ویلي دي چې د رایو له بیا شمیرلو مخکې باید 3000 رایې باطل اعلان شي ځکه په وینا یې دا رایې خیالي تکراري او له ټاکل شوي وخت مخکې یا هم وروسته د رایو صندوقونو ته اچول شوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستاني وایي چې د ټاکنیزو ټیمونو سره د یوې حل لارې موندلو لپاره یې خبرې اترې روانې کړې دي. وایي چې د رایو د بیا شمېرنې بهیر یې هم ځنډولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله په ګډون غلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل هم په ټاکنو کمیسیون نیوکې کړي دي او ویلي دي چې دوی به پایلې ونه مني. خو بل لوري ته د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم چې وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دې ژر تر ژره لومړنۍ پایلې اعلان کړي ځکه د پایلو په اعلان کې ځنډ دوی ته د منلو نه دی او افغانستان د بحران لوري ته بیایي. ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که چیرې مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.